شملو ته مې زړه شو دی ټایم کې شملې ورته او بیا ډایرکټ ودې شم کلیوال لینډ دی روډ لوګان دي ګوره ورته چکن دی او کجوري دی او دال دي کېنه ځه کېنه د خیره السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړ ګرانو کتونکو نیو بلاګ کې ارته ویلکم کوم د خیر نن د 15 روزه او بازار ته نن په کلی کې او د خیر سره د هفته ورځ ده هغه روټین سره زموږ خپل مرګري بنن راځي روزه ماته وکاو ان شاء الله حجره کې غپ شپې بلګاو نو 15 روزه ماشاءالله خ زبردست خو کولې تیر شي تاسو روزه څنګه روانې دي مسافرونه ټول څنګه دي او اوس ان شاء الله تعالی بس تیاری سٹارټ کوو مازیګر مونږ او شو مونږ حجره درالو نو اوس په مرګري هم راشي شاکر جان را سره نږدې ولاړ دی شاکر جان څه پوزیشن ریډي برابرې ما خام ان شاء الله روزه ماته وکاو کنه ډیر مرګرو مسکول وي حماد به روزه ماته حجره کې کوي نو ماته د سعید ان شاء الله حجره کې روزه ماته کاو او کنه یار ګلونه کرو دا خسته دا وګور دا ډبل ګلونه یو خو ریډ کلر او بل خو بل بوټي کې وایټ کلر دا الله قدرتونه وګوره کنه دا زبردست بوټي ان شاء الله اختر کې به دا تاسو ټول وګورئ چې د حجرې کله چیس کو سحر کې بیا ان شاء الله محفل بل رنګي وي اوس خو روزه ماته ده کنه ټول مرګري را غونډيږي او وی چې روزه ماته پروګرام تړلې دی اچانک دا کاری چې ډیر پروګرام خو ورکه خاص نه وي خو د خپل کور روزه ماته بوي مینه هم پکې ډیری او روزه ماته به د خپل کور خوراکي او دا بوټي موږ نن د روزه ماته لپاره وکړلو چې ډبل کلر دی دا وګوره سیبه یو دا رنګ دا نو کدا چا سره شتم نه ښه دا ماته چې اسلام آباد نه راوړي دي ها دا وګوره کنه دا نن موږ د روزه ماته په ډې باندې وکړ چې دا فصل زموږ حجره کې روزه ماته دی نو موږ ځکه دا ګلونه وکړل ماشاءالله لګیو کلر په مطلب خو پوهې کنه یعنی د انتظار د پاره د استعمالیږي دا د اختر د وایټ د پاره مونږ دا روړی چې د اختر مونږ په ویټ کیو او د ویټ د پاره چې د خلک وایټ کلر استعمالوي صحیح ده نور ملمانه مراغه د روزه ماتي پروګرام دی صحیح ده یو بل کلر هم راکه زنده‌باد چې د ویډیو رستړې مشه راګه بس ډاکټر صاحب ته مې د وی یاد کړې مې د وی ځان سره روړه دا روړه راخه کار یو کړل اخیره په خیر ځوانه په خیر السلام علیکم ستړې مشه خې جوړي برابر ټیک پھر سیف ستړې مشه خې جوړي ویلکم درته کو ډیر ټایم بعد رالی مونږه پروګرام دل را جوړ کو څوک رضوانه ماته راغلی غلط شو ورسره گاډي کې راملو دلته ورته بیا دوباره ورغاړي ورته ستړی مشه نو خو پتا تیریږي څنګه او تنور دی دی د خوراک ډیر کې دا یو خبره بار دی کوي خو زه ډیره گزاره کوم نن سبا بیخي خوراک خدا افطاری کې پته ولګي ان شاء الله قرآنی خوراک ته ان شاء الله نه بي ښه او دا وله زل کوم د موساته ټیروز ها او دا دي ته وی نرګس دا نرګس ګل دی نرګس دغه ټیروز دی خیر بس درې مو چولې ډاکټر صاحب ته ډیره گزاره کینن ښه څنګه موړي 12 بجې مې خول بیا علي خان پکې چې کوم دی چاول روح کې دا ملټي راځي څه شی مو بوس پرستو كده بسم الله يا رجال واستخير درستخانو لګیدو او اوس پر نور مرګري راځي بیغمو سامان نه وخت څنګه دی دا والا دلته روټي او دا والا ډرای صبر مامي پکې مالټي ماشاءالله سر تازه هماده
और ډېر لیټ راغی ما ته وایي ښه غلطي خپله نه مني چې پکې منشن کوم او که نه ماشاءالله مال راک بس 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 واچو دغه کې واچو ټیم نشته شابه سره شولو او څو زنه عالم پالم زنه عالم خاطر مدارت تلکو کما بیا مې خیلو ساتي والا مامو بسم الله سبا یاد ساتي وې شي کنه شابه خی راځه سدي روړه د خیره ګوره ني کلیوال لند دی روړه لوګان دی ګوره وته چکن دی او کجوري دی او دال دی کینه ځه کینه د خیره دغه نه ملک امراغو مال ټوکرو بس بسم الله الرحمن الرحیم ځان ته مسلې دي پاتې دي ښه ډاکټر خوري ښه پکوړې مې کوړې خو ورکشته ده شوملو ته مې جوړ شو دې ټیم کې شوملې ورته او به ډاري کو د شم ګولو والا بسم الله Ciao, volevo dire che sono lui. ګیړه مې ډکه شوه خو دا مونځ ورته کوو که نه انشاءالله مونځ نه بعد ورته بیا کښېنو خلیله مونځ دې وکړو امین 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 اوکې شینا خان څه پوزیشن دی نو ګورې راته ابتاري او څنګه وکړه ایون زبردست خیره روټۍ مه خوړه اوس مې کاوه تیاره کړه خیره کاوه به وڅکو ملګري انتظار کوي لاره راته نه ښکاري ملګري راغلي واپس ځي روزئ ملګرو کاوه اوس کله د خیر سره واپس ځي تراویح ټایم دی بیا تراویح به هم کوو ډاکټره تراویح ټایم دی تراویح به کوو دا نو بس